تر ټولو مهمه خبره هغه دا ده چې خپله ژبه په واک کې ساتئ. انسان له دغې ژبې نه ډېر زیات تاوانیني، هم په دنیا کې هم په آخرت کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ معاذ ابن جبل رضی الله عنه لاس نه نیولی و او ورته ویل چې والله انی احبک، والله ته په ما ډېر ګران یې. معاذ رضی الله عنه ورته ویل چې امر راته وکړه یا رسول الله. ویل چې امسک علیک لسانک، خپل ژبه دې په واک کې ساته. ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته ویل چې زه والله له تا سره مینه لرم. یعنی هدف دا و د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نه غواړم چې ته له جنته محروم شي، ما سره په جنت کې مو اوسې، دنیا کې هم او په جنت کې هم. نو بیا د ژبه په کنټرول کې وساته چې له جنته محروم نشي. متل کې راځي چې ژبه هم کلا ده هم بلا. له ناامنیو، کرونا او هر شر او ضرر نه مو الله پاک په امان کې ساته. الله دې زموږ او ستاسې وطن او اسلامي هیوادونه د امن کورونه کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.